د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موږ تازه لاندو مهمو خبرونو ته د نشي توکو یوش کچا کونکي په جزا محکوم شول. لا نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یوش کچا کونکي په جزا محکوم کړل. دا یوش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوي وو کسان د مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې پر باند محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استناب محکمې پاتې څلور قاچاقونکي د اتو قضیو په تړاو په بېلابېلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له محکوم شویو کسانو سره 40 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 4 کیلوګرامه ښیښه او 1240 لیټره شراب هم نیول شوي دي. بلخوا هرات کې درې قاچاقونکي له 70 کیلوګرامه نشي توکو سره ونیول شول. په هرات ولایت کې د نشي موادو درې قاچاقونکي له څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشي موادو سره ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرام هیروین او نږدې 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. دا مواد په یوه موټر کې پټې ښودل شوي وو او په پام کې وه چې هرات ښار ته یې قاچاق کړي. د هرات ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالواحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو د هرات ښار په نهمه ناحیه کې 70 کیلوګرامه چارس ونیول چې یوه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. هند ته د 3 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. له کابل څخه ډیلي ته د 3 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړنو کارکوونکو 4 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په 4 جلا جلا پیښو کې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. لغمان او جوزجان کې 50 کیلوګرامه 400 هیروین ونیول شول. په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه 400 هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د جوزجان پولیسو 2 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلوګرام ښیښه او نږدې 1 کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشي موادو پر پرچون پلورونکو پلوري. هاخوا د لغمان د ولي ویاند اسدالله دولزي رسنیو ته ویلي چې د دوی پولیسو 2 کسان له 40 کیلوګرامه چارسو سره نیولې او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. ننګرهار کې د کریلو او توریانو 100 ننداریزې کروندې جوړې شوې. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کریلو او توریانو د چیلایي سیستم 100 ننداریزې کروندې جوړې کړي. د کرنې ریاست د دغه پروژې ولایتي مسؤل حمید الله نظیري ویلي چې دغه کرنیزه نندارې کې د ننګرهار ولایت په کمې کوز کونړ او بهزود ولسوالیو کې جوړې شوي او تمه ده چې سیمه ییز بزګران ترې ښه ګټه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي د یادو کروندو لپاره د کیمیاوي سرو اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي درملو ترڅنګ اړین توکي لکه د بانس پایې، جالۍ، کیبل، بیلچه، لاسي کراچۍ او درملو شیندلو پمپونه د کروندو د ښې پالنې او نظارت په موخه اړوندو بزګرانو ته ورکړي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې تېر کال هم په دې ولایت کې د کریلو او توریانو کرنیزې نندارې قضیې جوړې شوې وې چې د 5.5 میلیونه افغانیو په ارزښت یې نږدې 15 میټریک ټنه حاصل ورکړی و. د پینټاګون یو تن مرستیال وایي ممکن امریکایي پوځیان بیرته افغانستان ته وګرځي. د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا د دفاع وزیر یا پینټاګون مرستیال رونالډ مولټاري ویلي چې ممکن امریکایي پوځیان بیرته افغانستان ته وګرځي. نوموړي د امریکا د استازو جرګې په یوه اجتماعي غونډه کې ویلي چې د نوموړي دفتر افغانستان ته د پوځیانو پر احتمالي بیرته تګ کار کوي. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې یو تن غړی او پخوانی پوځي مایک والز هم ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د پوځیانو د بیرته ستنېدو ډېر قوي احتمال وجود لري ځکه د نوموړي په وینا طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري او ویره ده چې دغه ډله به یو ځل بیا پر امریکا برید وکړي. دا خبر وروسته تر هغه ورکول کیږي چې ولسمشر جو بایډن په وار د افغان جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده او پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو پر ایستلو بوخت دی.
طالبان وایي د بشردوستانه مرستو هرکلی کوو خو د هیڅ هیواد پوځي حضور نه منو. طالبانو د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د هر هیواد پاتې کیدونکو پوځیانو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري او د پاتې کیدو اجازه نه ورکوي. خبرپاڼه کاږي د نړیوالو له بشردوستانه مرستو هرکلی کوي خو په هیڅ صورت هم د کوم هیواد پوځي حضور نشي زغملی. طالبانو دا غرض زیاته کړې چې د ټولو هیوادونو ډیپلوماټیکي اساسوالۍ خوندي دي او امنیت ساتل د افغانانو کار دی خو هیڅ هیواد د پوځي حضور هیله نه کوي. طالبان دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې څو ورځې وړاندې ترکیې ویلي وو چې دوی د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیت ساتلو ته چمتو دي. سرچینه وایي طالبانو د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ برید کړی. وسلوالو طالبانو د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ تېره شپه برید وکړ. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې لمن د ښار تر کوڅو رسېدلې او لا هم روانه ده. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي رسنیو ته ویل چې خان آباد ته تضادمي ځواکونه رسېدلي دي او ډېر ژر به هلته په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. د کندوز امنیه قمانداني په خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي تر اوسه په جګړه کې د طالبانو د سرې قضیې د قماندان سیدجان مشهور په سجاد په ګډون د دوی 15 تنه وژل شوي دي او د افغان پوځیانو 1 تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور د تولک ولسوال وایي طالبانو 19 امنیتي سرتیري وژلي. د غور ولایت د تولک ولسوال وایي چې طالبانو 19 امنیتي سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د تولک ولسوالۍ بازار ونیو. د غور د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د تولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او خیبر پښتونخوا افغانستان ته د څارویو پر لیږد بندیز لګولی. د خیبر پښتونخوا ایالتي محکمې د راتلونکي لوی اختر لپاره افغانستان ته د څارویو پر لیږد بندیز لګولی دی. دغه محکمې ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د څارویو له کمښت سره مخ نه شي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې له دې وړاندې دغه محکمې افغانستان ته د زراعتي چرګانو پر صادراتو هم بندیز لګولی و. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پښتونخوا نه زیات شمېر څاروي د پلور لپاره افغانستان ته راځي. که څوم د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هڅه کوي چې افغانستان له دې اړخه پر ځان بسیا شي خو د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د سخت وچکالۍ له امله دغه هیواد لا هم په دې برخه کې اړتیا لري. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې تاسو را سره واورېدل تر بیا ښې چارې لوی عالم مل شه.